ایران ته د امریکا د ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا سخت اخطارونه ورکړل. دا چې ډونالډ ټرمپ ایران ته څه ویلي دي، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که ایران پر دوی برید وکړي نو دوی به د ایران 250 هغه ځایونه چې دوی ته ډیر کلتوري اهمیت لري په نښه کړي او له منځه به یې یوسي. ټرمپ وروسته له هغې د برید ګواښ کړی چې د ایران پلوه ملیشو په عراق کې د امریکایي بنسټونو په نښه کولو ګواښ وکړ. ایران ویلي و له امریکا نه به د سلیماني د هلاک کېدو بدل اخلي، خو ټرمپ بیا په قهرېدلي انداز ویلي و چې دوی اوس هم سلیماني ناوخته وژلی، باید پخوانی یې وژلی وای. ټرمپ یو تازه ټویټ کې دا خبرې کړې دي او زیاته کړې ده چې ایران ته به د هر برید په بدل کې سخت او ځپونکی ځواب ورکړي. ټرمپ په ټویټ کې ویلي یو شمیر ځایونه چې موږ یې په نښه کوو د ایران لپاره ډیر کلتوري اهمیت لري. ایران به د دوی د سختو بریدونو شاهد وي. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیماني تیره جمعه سهار د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې په هلاکت ورسېده. امریکا وايي قاسم سلیماني د نړۍ لوی ترهګر او دوی یې په وژلو خوښ دي. یو شمیر افغان سیاسیونو هم د قاسم سلیماني پر وژنې خواخوږي ښودلې وه، خو د افغان ولس له سخت غبرګون سره مخ شول. افغان ولس په قهرېدلي انداز افغان سیاستونو ته ویلي دي دوی ته هیڅکله په دې هیواد کې ایران پلوه مشران د منلو وړ نه دي. افغانان د سیاسیونو د خواخوږۍ په غبرګون کې ویلي وو چې ایران هیڅکله د افغان خاورې په ګټه نشي کېدی او که څوک یې ملاتړ هم کوي نو دوی د ایران جاسوسان دي. په ورته مهال افغان ولسمشر هم له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ د حل غوښتنه وکړه. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.